شخص دغه حدیث باندې بعض علما یو قسم نظر لري، هغه وایي چې یزید یو یزید بن معاویه، یو یزید بن معاویه او یو یزید هغه یزید چې هغه د ابو سفیان. یزید ابن ابي سفیان دا د یزید بن معاویه ترو کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې هغه راولګ شام طرف ته، د عمر رضی الله تعالی په زمانه کې هغه د شام خلیفہ او هغه ډیر نیک سره صحابي دی، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی، د معاویه رضی الله عنه ورور دی. کله چې هغه مړ شو د هغه مړ شو د هغه په ځای باندې معاویه رضی الله تعالی مقرر شو، عمر فاروق مقرر. نو ته ګوره د دې په مرګونو کې څونه فرق دی. کله چې معاویه رضی الله تعالی چې مقرر شو، معاویه چې کله وفات شو به یزید ابن معاویه مقرر شو. د کې ډیر لري واله نه دا سره جدا جدا دي او دا قسطنطنیه د معاویه رضی الله تعالی وروسته چې فتح شوه دا په ژوند د یزید ابن ابي سفیان کې نه فتح شوه چې موږ دا چې راغله راغله. جزاک الله خیر. شخص محترم یو کلی نقطه دی حدیث سره وته هر خبره کې د الله طرف نه یو خیر غدا چې مطلقاً کې وسله لعنت کوي په یزید باندې، دا خطرناک خبره ناروا دي. ځکه چې یو طرف ته یزید هغه یزید رضی الله عنه صحابي دی او بل طرف ته یزید هغه یزید چې هغه د معاویه رضی الله عنه زوی دی. نو که یو سړی ته علم نه یو د سي مطلقاً لعنت کوي نو دا ډیره خطرناک خبره ده، ډیره خطرناک ده. Don't forget to like, share and subscribe. Rada Studio Podcast.